أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم بشكل تاتي فارا في الأنعام فشافيانو كم العبرات لو عبرات خبري دي تاسي كوغوري نسقيكم درچكم غتاستا مما دي غشيانونا في بطونه چي بخيرجو دي دغا حيواناتو كي دي من بين فرس دي ما بين دي خشيو ودم دي ما بين دي وينونا چي درچكو لبنا خالصا شو دي خالص چي دي خشيو رنگو بوشتر كي ندي وين رنگو خوانچتر كي سائغا نشاربين چي آسان تيريدون كي دي چکون کی دا د الله نظام ته ګوره میګه د اوزا د غوا د خوراک کی کوم کو تاسو فکر کړی دا غوا ژبه تاوی د وګونه شکایي او ژوندۍ تیری بیا کله چې د شپن مو کاراله لګیا شي بیرته را باسي شپن وي دلته د دې یو ځای د ذخیره چې دا شپن وي بیرته ورځي هغه ځای ته دا چې هغه ځای ته ورځي دلته اوس د دغه یو خوراک نه درې شیان جوړېږي شودي هم د دغه نه جوړېږي وینه هم د دغه نه جوړېږي خوشایي هم د دغه نه جوړېږي خو الله یې نه په مسلطه کړې ده دا تحلیل کوي هغه د وکونه چې شودي پیدا کېږي دا تویو ته بیایي چې وینه تر پیدا کېږي رګو ته یې بیایي چې خوشایي تر پیدا کېږي کولمو ته یې لاندې بیایي یو څه دي دننه داسې نظام الله کې مقرر کړی یو طرف ته یله ده لاندې طرف ته خوشایي دي په دا مابین کې د شودو لیارې دي دا پایپونه د دغه نه کې نه ته یې ته راغلي دي اوس نه د وینه اثر شته پکې نه د خوشایو اثر شته کې څه خوندورې شودې دلته چې سړی وګوري نو د الله په قدرت باندې د سړي ایمان باید تازه شي خپل وجود ته وګورو الله تعالی قسمه قسم دلایل راته ذکر کوي انفسي او افاقي اسمان چا پیدا ده المر چا پیدا ده ستوري چا پیدا ده د شپه او ورځ دغه نظام خو دلته وګورئ د الله په قدرت باندې ایمان راځي خپل ځان ته وګورئ پیدا په خپل وجود کې څنګه فعالیتونه روان دي چا پیدا کړي الله تعالی دا حیواناتو ته وګورئ بیا ومن ثمرات النخیل د میوو د خرماونه والاعناب د انګورو نه تتخذون تاسې نیسئ منه د دغو میوو نه سکرا د نیشې شی شراب ورزقا حسنا رزق نیک خپله میوه دا آیات هغه وخت کې چې حکم د حرمت د شرابو نه و نازل شراب هم روا و که نه خو په دغه ځای کې وایي الله مخکې نه اشاره وکړه یو نه تعبیر په سکر وکړو په دا بل نه رزق حسن خپله میوه رزق حسن ده هغه انګورو اوبو نه یا د خرماو نه چې کوم شراب جوړېږي د نیشې شی ورته ویلی او وروسته بیا د نیشې شی حرام کړه ان فی ذلک لآیة په دې کې دلایل د قدرت د قوم یعقلون هغه قوم لره چې عقل لري بیا د الله نظام ته وګوره دا مچۍ ده د شاتو مچۍ ده و اوحى ربک الی النحل په زړه کې ور اچولی د رب د تا مچۍ د شاتو ته دا خبره ان اتخذ من الجبال بیوتا چې تاسو په غرونو کې کورونه جوړوئ ومن الشجر د ونې په اړخ پورې په شاخ پورې کورونه جوړوئ ومما یعرشون او دغه ځایونه چې دوی لوړ لوړ چتونه جوړ کړي انګورو ته ځالې جوړي په هغو کې خپل کورونه جوړوئ مچۍ د کور په لیار کې نه جوړوي چې خلک کې خیږي او کوزیږي غره کې ونه کې چیله کې بیا الله ورته زړه ته ور اچولی ثم کلي خورئ من کل ثمرات د هر قسم میوونه فاسلکي سبل ربک ذللا تاسې ځئ په لیارو الوځئ په لیارو د رب خپل کې په داسې حال کې چې اسانه د دغه لیارې الله درته ښکاره کړي دي تابع یې ګرځولي دي مچۍ نن سبا خو دا پارامي ډېرې شو دا خو اوس نو خلک یې ښه علم ولري د غرو په مچۍ خو مخکې دومره تجربې نه وې پکې پیټۍ دلته کېږي دغه مځکې نه تقریبا میله پورې لرې هلته میوې دي باغونه دي ګلان لري
مچۍ ته په زړه کې الله ور واچوي په دغه اړه هلته یو میل لرې لاړه کور پاتې شو هلته یې ګلانو نه خپل ځان سیراب وکړو بیرته را روان دي راځي دغه خپل کور ته د مچۍ په سر باندې یو رګ داسې ولاړ انتن دا د مخابرې انتن نه ده په دغه شکل الله پیدا کړی دا لیارې ګوري خپل کور طرف هم معلوموي او د هغه بوټو د ګلانو د میوو طرف دا معلوموي بیا دلته پاچاهي نظام درکې په هره پیټۍ کې خپل پاچاهي ټول د هغه تابع دا پاچا چې په کوم طرف روان شي دا د غره مچۍ دي چې دا پاچا روان شو د کور نه ټولې پسې ځي یعصوب په دغه پسې ټولې روانې شي بیا چې دغه پیټۍ دي دلته دننه دغه پاچا یو تقسیم کې کړی دا مچۍ څه د بچیو د زیږولو دپاره مقرري څه د خوړلو دپاره چې ځي شیان خوري هغه راوړي څه دا نوي بچي چې پیدا شي د دغه دپاره د هوا د تولید دپاره داسې مچۍ ولاړې داسې په دغه وزرو باندې پکې ورته وایي تقریبا 10-15 سانتیګریډه برودت او سړکي ورته پیدا کوي دلته دا د غار په خوله کې چوکیدار ولاړي چې بیکاره بوټه خوړلی سر یې ترپرې کوي د بلې پیټۍ چې دلته راځي پیژني هغه نه ورته راپرېږدي او دلته په سر باندې یو پمپ غوندې شی مقرر ده داسې راټول هلته چې ورشي د رګ په د ګل په رګ یې کېږدي داسې راکش کوي هغه د رګ د ننې نه اوبه ټولې راوباسي خوږوالی ټوله راوباسي نو الله تعالی وي وحی زړه ته ور اچولې ده د کور د جوړولو طریقه هم الله زړه ته ور اچولې د سفر د میوو د خوړلو او د سفر کولو یخرج من بطونها چې بیا راوځي د خېټو د دغه مچیو نه شراب د څښلو شی مختلف الوانه چې مختلف رنګونه یې د بیرې شات ځان ته رنګ ده د شمشوبې شات ځان ته رنګ ده د پلوڅې د شات ځان ته رنګ ده هر ګل کې ځان ته رنګ هلته پیدا کېږي وفيه شفاء للناس په دغه شاتو کې شفا ده لپاره د خلکو وایي دا معنا نه چې د هر مرض شفا ده شفا شته پکې نو دا اعتراض څوک وایي نه کوي چې یو سړی په بدن کې د ګرمایش نه څه مرضونه لري دا چې شات وخوري خو ګرمایش یې نور هم زیاتېږي دې دپاره خو تاوان شو نه شفا دا په جمله د ډېرو مرضو دپاره خاص کر بلغمي مرضو دپاره دا د ساړه نه چې کوم د چا په بدن کې سړوالی وي بلغم ډېر وي دغه دپاره ډېر مصر بیا کله دو معنا دا ده شاتو کې شفا علایه ده خو کله ګوښی شات چې وچکې کله نور شیان ورګډ کړي دا حکیمي معجونونه نه دي چې دا څومره معجون جوړیږي د دغه معجون اجزا چې ګوري 4 5 لاس 15 قسمه بوټي به سره یو ځای خو په شاتو کې به خبره کوي ګډوي به په شاتو کې شات ورګډ شو بیرته په دغه معجون کې د خدای پاک د ډېرو مرضو د علاج ذریعه ګرځي دا شات عجب صفات لري د وروۍ مضبوطي کوي غاښو مرضونه ورسره ورکېږي صفا کوي د سترګو تکلیف د چا په سترګو سلایي وایي د سترګه نظر زیاتې صفایي راولي ویښتان د چا تویېږي په دغه غوړ کې ویښتان مضبوطوي معده چې شات وچکې دغه معده ګرمایي په ګرمایش معتدل باندې معده چې فعالیت کوي هلته چې ګرمایش معتدل ولري ګرمایش معتدل ورکوي دغه شات دغه معده چې دا بوخڅۍ ده لکه دا د لرې ټوټې هم که لیدلي دا دغه بوخڅۍ چې خیرې پکې باندې دغه را صفا کوي دا شات کلمې صفا کوي دا شات د رګو خولې صفا کوي رګو خولې خلاصوي دا شات قبض کشا د قبض ورکوي ینې ته طاقت ورکوي مثانې ته طاقت ورکوي سپږې وژني چې سر په اور کې غوښه تازه غوښه چې زړه دې دا وي چې دا غوښه تازه راته کېږي نن سبا خو په پرېچو کې خلک دي دا چې په شاتو کې تازه غوښه په شاتو کې کېږدي تر 3 میاشتې پورې دغسې تازه ساتي نو
فيه شفاء للناس ان في ذلك لآیات لقوم یتفکرون په دې کې دلایل عبرت دي هغه قوم لره چې فکر کوي والله خلقکم الله پیدا کړی تاسو د نستینا ثم يتوفاکم بیا به بیرته وژني خو څوک زر مړ کی کله کې توپ کې څوک د ځواني په وخت کې مړ کی ومنکم من يرد الى ارذل العمر او ځینې د تاسو رد کې هغه خوار عمر ته سپینګیر شي داسې وخت ورسیږي لکه لا يعلم بعد علم شيئا چې نشي پوه پس د علم نه پوه شي لکه کړکۍ چې په خبره نه پوهېږي دا ډېر چې سپینګیر شي معقل کار پرېږدي په هېڅ بیا نه پوهېږي اشنا شی ورته ناشنا شي خو څوک چې وایي د قرآن سره تعلق لري خدای دې دغه ارذل العمر نه ساتي که موږ تاسو فکر وکړو دا درس ډېر مهم شی ده دا کامل عقل غواړي چې ته د قرآن حقیقت ذکر کوې د حدیثو حقیقت ذکر کوې د مذهب تحقیق کوې دا کامل عقل غواړي عام عوام خلک چې د دین سره تعلق نه وي د شپېتو کالو نه چې اوړي ذاتې د لیونتوب 15 کاله ښوولي دي چې تقریبا 15 کاله ته چې ورسېږي رذیل عمر شروع شي اما زموږ استادان دي د 90 کالو 95 کالو 98 کالو بعضې حتی 100 ته رسېدلي دي دورې کوي دا ډاکټر شیخ صاحب ته څومره عمر یې زموږ د استادانو استاد ده زموږ د استادانو او موږ چې کوم استادانو سره اوسېدو هغه سپینګیري وو د هغو دی استاد ده د هغو تقریبا 40 کال د درس و چې زه ورسره وم ما اوس 40 کاله د درس تقریبا کېږي چې 48 کاله شي د هغو استادانو بیا استاد و نو 80 کاله 70 کاله په درس کې کېږي دا د دغه قرآن د دغه دین برکت ته عقل کې تغیر نه راځي په دنیوي خبرو به سر نه خلاصېږي خو په دین پوهېږي تر هر څه بیا اهل الله ته که سړی لاړ شي د یو کامل عقل ته چې سړی لاړ شي تر ټولو نه د اولیاو د آخري عمر عقل ډېر قوي وي زموږ دا اکثره خلک یې پېژني اوس سپین ږیری خلیفه مبارک په غوږو کوڼ بیا آخر عمر کې په سترګو مړوند شو د 150 شاوخوا کالو په عمر باندې دنیا نه لاړ په دغه وخت کې مریضو زه پوښتنې ته ورغلم دننه کور ته بیا ورننه ایستم چې ستړی مش مې ورکړ لاس مې مچ کړ د تعارف دپاره د ده خوریم خلیفه ده عبدالخالق خلیفه مبارک د ده په سر لاس داسې ورتېر کړ اوس ما ورپېژني چې داسې سات لاس ورتېر کړ ده ویل مولوي صاحب ده دا چې دستاربندي یې شوې دووري لاس په ورتېر کړ چې د خلافت پګړۍ تر دستې د مانو واخیست وایي دی ده دردونه یې ډېر وو بیا یې لمسیو ګولۍ دوایي شربت ورته راوړی و د ارام چې هغه یې خوړلې وې نو د شپې ویده وځاتي سهار چې راپورته شو وایي یو خشکې یې کولې چې ما خو آخري عمر ده په دغه عمر کې خو به سړی خدای ته توبې باسي ژړاوې به کوي په ما هم چې خوړلي چې د آخري عمر شپه مو په غفلت راباندې تېره کړه والله که د دغه نه بعد زه ګولۍ خولې ته مې یوسم تر مرګه بیا وایي ونه خوړه ګورې موږ خو چې په عذاب یې د نېشې شی خورو ده عقل ته ګوره وایي دا خو آخري عمر ده زه دنیا نه روانېږم دلته خو به زه حالات ژاړم زارۍ به ورته کوم تاسې آخري عمر په ما باندې په غفلت تېر کړو ټوله شپه زه نه یم ویښ شوی دا شپه ما د الله ذکر ونه کړ نو بعضې رد کوي ارذل العمر ته لکۍ لا یعلم بعد علم شیئا ان الله علیم قدیر خدای پاک علیم او قدر ذات